مهم خبر د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندي برېښنا اټکل شوی. د سرحدي نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو چې زیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس د سرحدي نیوز یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ تازه او مهم خبرونه تر تاسو ته ورسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندي برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداري کې ویلي چې تر نن یکشنبې په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، ارزګان، هلمند، فراه او هرات کې به د سالنګونو او د سلګونو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 40 ملیمترو پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتاً تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بېلابېلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 50 تر 70 کیلومترو پورې وي. تېره جمعه هم د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 20 نورې ژوبل کړي وو. د سرحدي نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شمشي ویډیو تر بیا ښه وخت ښې چارې.